ول سلام ورحمت الله. دا وبد زنانو باندې پیریان ډیر راځي دا ولی کله کله د دې پیریانو د جنکی خوخیږي د کتابونو کې دا خبره شته دی دا یو خبره. دویمه خبره د زنانو په ژوند کې غفلت زیات دی. تاسو ګوري زنانه مېش کې یو کرته خیز دی چې د شپږ ورځې منځونه دلته پاتې شو منځ پاتې شو تلاوت پاتې شو ارڅ ګډوډ شو. عموما زنانه د سار او مخه مسکار نه پیژني نه کوي څوک چې پیژني هغه کوي نه او څوک چې نه پیژني هغه نه پیژني. دا یو منځونه خراب نه د زنانو ډیر خراب دي ډیر زیات منځونه خراب تیز منځونه کې خراب منځونه کوي چې کله کم کور کې گاون کې واده رواني درې میاشتې مخ کې د واده مخ کې کیسې رواني زنانو کې دا ټولې کیسې په ودونو دي. واده چې کله تیر شي بیا درې میاشتې بعد دغه واده باندې به تفریعات کې د زنانه به دغه مسایل چې څو شو واده څنګه خوشحالي او خفګانو بیا بل واده شروع شو گاون کې مړ وشو بس ټول ژوند په قیل او قال کې د خوند تیر شي ټول ژوند او ټول ژوند په څه شي دی بس خوراکونه تیار کا لباسونه تیار کا الله بندگی نشته نفلی رجوع نشته تلاوت نشته اشراق مون نشته د ساخ مون نشته د قران تلاوت نشته نفلی رجوع نشته حج نشته جهاد نشته عمره نشته د جنازې مانځ کې حاضری نشته د اختر مونږونو کې نشته د زنانو حاضری په نیکی او کارونو کې ډېره کم لري کیږي. غفلت په ژوند کې زیات دی او شیطان چې دې پیری په درې حالت کې بدن نه داخليږي چې کله سړی ډېر غافل شي او د زنانو ژوند کې غفلت زیات دی. دویم یو سړی ډېر په غوسه شي د دې بدن کې پیری داخلي او عموما زنانه چې دي کنه د دوی غوسم زرده او پریکړې مزر دي. د دې وجه نه شریعت زنانو نه په لاس کې طلاق هم نه دی ورکړي که زنانو سره په لاس کې طلاق وي ټول سړي به طلاق کړي په یو ورځ کې طلاق نه دی ورکړي په واقع کې ورځي دا غوسه زر کوي او خفګان هم زر کوي. معمولی مسله باندې خزینه طبقه چې ډیر خفګان کوي کله کله zarar رسولې کله غفلت کړي او بل ځان ته خوب چې دی کار څوک ځان ته کوړه کې ود کیږي د بدن تمپیره داخليږي. علا کل حال ځان طبقه له پیرین ډیر تقریبا په سلو کې 80% پیرین ځانو سره کیږي. د دې علاج څه دی؟ علاج دا د 15 وخت مونږ په خپل ټیم کوي څنګه اذان کې خپل مونږ کوي د ماسپخین مثلا مونږ د صدور کته پړې نور سنت دی په دې باندې قلن چې کم مو کې 15 منټه مانځ باندې ولګوا مانځ باندې وخت ډیر ولګوا او قیمت کې ستا هغه وخت ډیر قیمتي دی کوم چې مانځ کې لګولې او تا مانځ 2-3 منټه ورکړي هر مانځ دی او داس کوي د سبا ما خامسکار دی ولي اسکار نه پرېږي مثلا او درې ذکرونه ډیر زیات کوي د لمر خطون روستا تر ماسپخینه پورې لا حول ولا قوت الا بالله ذکر خويند په کورو اکثر توزګاری المر چې کله راوخیږي تر ماسپخینه پورې دا ذکر کوي لا حول ولا قوت الا بالله. د سنه چې دی وخت پورې دا ذکر حدیث کې نقل خدا ذکر ډیر قیمتي دی الله الله تعالی جنیت نه ساتي. دویم د مازیګر او ماسپخین ترمن دا ذکر کوي استغفر الله استغفر الله استغفر الله. د مازیګر او د ماخام ترمن درود وي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد. ستاسو ټول ورځ په عبادتو کې راشي ته چې کله دا عبادت وکي هیڅ کله امکان نه لري پیری سبا تراشي او اخیری دو سورتونو ډیر والا اقلا د ورځې سل یو نیم سر کړه تل والا سورته فلق او ناس ستاسو بدن نه ان شاء الله د قراګانې تاوي پیری امکان نه لري چې نزيد تراشي.